ولسمشر غني امرالله صالح ته تازه کوم مسؤلیتونه سپارلي دي؟ امرالله صالح د دغه مسؤلیتونو په اړه څه ویلي دي؟ ډیره مهمه ویډیو ده، تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ولسمشر غني لویو ښارونو کې د جرمونو د مخنیوي مسؤلیت امرالله صالح ته وسپاره. د ولسمشرۍ ماړۍ لومړی مرستیال امرالله صالح وایي ولسمشر غني ورته ویلي چې په لویو ښارونو کې د جنایي جرایمو او نورو بریدونو د مخنیوي لپاره له اړوندو ارګانونو سره یو ځای په مشترک ډول په یوې طرحې کار وکړي او په دې برخه کې مستقیم هدایت راکړی دی. امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي سر له سبا به د ولسمشر د امر له مخې په دریو نویو برخو کې په پوره صلاحیت کار پیل کړي چې په وینا یې د دې دریو محورونو له عملي کولو سره به اوسنی وضعیت بدل او خلک به د امنیت د ټینګښت برخه کې د غوره پایلو مستحق وګرځول شي. نوموړي ټینګار کړی دی چې د کار یوه برخه یې په ګمرکونو کې د مالی سیستم د شفافیت لپاره جدي هلې ځلې دي. امرالله صالح زیاته کړې ده چې د خپلو دې اهدافو ترلاسه کولو لپاره به د ملي امنیت شورا له دفتر، کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت له عمومي ریاست سره په ګډه کار کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو د تازه مهمو خبرونو له جزئیاتو څخه زر تر زره تاسو خبردار شئ.